د افغانستان د صادراتي توکو لومړنۍ محموله اروپایي هیوادونو ته صادره شوه. په دې محموله کې د شاوخوا $2 میلیونه په ارزښت 120 ټنه وچه میوه او زعفران د کابل له ګمرک څخه د منځنۍ اسیا له لارې جرمني، هالند، بلجیم، اتریش او نورو اروپایي هیوادونو ته ولېږدول شول. د بودیجې ترتیبولو د لارښود 2 ورځنی ورکشاپ ترسره شو. مالی وزارت د وزارتونو او ټولو دولتي ادارو سره په همغږۍ د 1402 مالي کال د بودیجې جوړولو چارې پیل کړې. په همدې لړ کې د وزارتونو بودیجوي واحدونو او دولتي ادارو استازو ته د بودیجې ترتیبولو د لارښود 2 ورځنی ورکشاپ د مالی وزارت د بودیجې لوی ریاست د پلان او پالیسي امریت له لوري ترسره شو. افغانستان دې زموږ افغانستان کور د پوهې سیوان دانګرم سنگر د جهان د لویو عایداتو لرونکو بودیجوي واحدونو د راټول شویو عوایدو ارزونه ترسره شوه. د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست له لوري د لویو عایداتو لرونکو بودیجوي واحدونو د راټول شویو عوایدو او د ورکړل شوي عوایدي هدف پرتلیزه ارزونه ترسره شوه. د عوایدو لوی رئیس د وزارتونو او دولتي ادارو استازو ته سپارښتنه وکړه ترڅو غیر مالیاتي عواید په رڼه توګه راټول کړي چې ورسره د عوایدو د کسر مخنیوی وشي. خاوره کې ساده حریا د ګمرکونو او عوایدو معاینت او د افغانستان بانک ترمنځ د همکاریو د ټینګښت ناسته ترسره شوه. د مالی وزارت د ګمرکونو او عوایدو معاینت د سیکټاس او سکوډا مالیاتي او ګمرکي عایداتي سیستمونو او د افغانستان بانک CBS بانکي سیستم کې د عوایدو شمیرو د یو شنوالي په برخه کې د همکاریو د ټینګښت او اړوند چارو د لا ښه والي په موخه ګډه ناسته ترسره شوه او د اړوند مسؤلینو لوري د دوه اړخیزو همکاریو ډاډ ورکول شو. ظرفیت لوړونې او سیستم جوړونې ته ژمنتیا. د مصروفیتونو کارکوونکو ته د سیکټار سیستم د زده کړې آنلاین پروګرام ترسره شو. د مالی وزارت د عوایدو لوی ریاست د سیستمونو ریاست اړوند د افغانستان د مالیاتي سیستم یا سیکټار د روزونکو له لوري د ولایتونو مصروفیتونو یو شمېر کارکوونکو ته په آنلاین ډول د سیکټار د زده کړو پروګرام جوړ او ترسره شو. په سټنډرډ او معیاري ډول د ټولو دولتي شرکتونو ارزونه د متوازن کارت له مخې پیل شوه. د مالی وزارت د دولتي شرکتونو لوی ریاست لوري په سټنډرډ او معیاري ډول د ټولو دولتي شرکتونو ارزونه د متوازن کارت له مخې پیل شوه. په دې ارزونه کې د هر شرکت مالي، سوداګریزې، اداري، د ودې او ارتقا برخې شامل دي چې وکتل شي کارکوونکي تر کومه بریده د ظرفیت لوړونې په بهیر کې شامل دي. د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسې دوام. د بې اسناده موټرو د ثبت او محصول پروسې له پیل تر دې دمه د نیمروز، هرات، ننګرهار، کابل او بلخ ولایتونو په ګمرکونو کې څه کم 1500 بې اسناده موټر محصول شوي او قانوني سندونه یې ترلاسه کړي چې له درکه یې 70 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي او د دولت خزانې ته سپارل شوي دي.